بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنبي او ندي مناسب یو پیغمبر لرا ان یغل چی خیانتو کی ومن یغلل چی خیانتو کو یأتی بما غل را بشد هغه خیانت سراب چکڑی د یوم القیامت پورز قیامت ثم توفى به پورا بدل ورکړي شي کل نفس هر یو نفس تما کسبت د هغه عمل چکړي دی وهم لا يظلمون او پدی بظلم نشي کېده افمن اتبع ایا پس هغه څوک چې اتباع کوي رضوان الله در رضامندتیا د الله کمن دا پشان د هغه چا کېدلی شي با چې هغه اخته شوی بسخط من الله په غضب د الله ومأواه جهنم او زید اوسېدو د هغه جهنم دی وبئس المصير او ډیر بد زیده د ورتللو هم درجات عند الله دې لپاره مختلف درجې دي پنځ د الله والله بصير او الله لدن کې بما يعملون هغه عملونه لچ دي کوي لقد من الله یقینا احسان کړی دی الله علی المؤمنین په مؤمنانو باندې اذ بعث فيهم کله چې راولېږه په دوی کې رسولا یو پیغمبر من انفسهم د دیو د جنس نه کار د پیغمبر ذکر کوي څه کار وی یتلو علیهم چې لولي به په دې باندې آیاته آیاتونه د الله ویزکیهم پاکی به دوی لره د ګنده عقایدونه او د ګنده اخلاقونه ويعلمهم الكتاب او علم د کتاب ورخی دیتا د قرآن والحکمت او د احادیث وان كانوا اگر کودی من قبل مخکر دینا لفی ضلال مبین خامخا په گمراهی ښکار کیو اولما ایا هر کله اصابتکم چې ورسید تاسو ته مصیبت یو مصیبت په احد کې قد اصبتم مثلیها یقینا سولیو تاسو مثلیها دو چند دی مصیبتنا په بدر کې تاسو له شکست ورکړو قلتم ویل بتاسی ان هذا د کم طرف نه دا مصیبت راغی قلت یا پیغمبره هو من عند انفسکم دا طرف د نفسونو استاسنا ان الله على كل شيء قدیر یقینا الله تعالی په هر شی باندې قدرت لرونکی دی